شعر دی چې کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر ګوره، دا بلدر ته چې ودرېږم ستا د حسن بدنامي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ. څنګه کولی شو په کین ماسټر کې یو د رقم ساده او ټمپلیټ جوړ کړو. راځو ویډیو شروع کوو. د هر ځای مخکې ها دوستان سامعین چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ بیل نوټیفیکیشن هم ووایي او ویډیو درسره لایک او نور دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. نو راځو دلته یو او پریمیم انتخابوو. یو په یو کې زه پریمیم ته انتخابوم. رو بشه دلته به یو داسې بیکگراوند د بیکگراوند به ته انتخاب کې د بیکگراوند کې به چې تیر کلر ته انتخاب کې دا به سالر کې دا به چې کې 14 یا 14 برو دغه به دته به رنگ کلر یا رنگ بدل کړو. لور به شته کې ذخیره دغه اپشن چې ویني دغه دا کلر به ته بدل کړي. دن یو ته بدل کوس پروشه دلته یو بل ټمپلیټ دا ملګرو دغه ټمپلیټ نه تاسو ټول دغه بلاګر څخه تر لاس کولای په بلاګر کې به د ټول لینک پرت وي. نو تاسو په اسانۍ سره دغه ځای چې تاسو راځونه ته ډاونلوډ کوئ. را به شي دلته یو ټمپلیټ دا ټمپلیټ په چک راوخلئ. د ټمپلیټ ویني دا ټمپلیټ په چک کې د فل سکرین کې دا فل سکرین دی دغه ټمپلیټ دا ټمپلیټ په تاسو کې اډجست ویني اډجستمنت کلیک وکړئ. ته برشه ټمپلیټ دا غو چې د ته د کلر د سر بدلوا خو زه دا کلر د سر تر سمه نن چک دا مو کلر لګو ته بدل کړل څه خبره ول شي. اوس پر شي دلته بل یو پټو ته انتخاب ومه دا پټو په هم تاسو ته انتخاب کړئ. داسې دا پټو به تاسو چک نه داسې به داسې لګي داسې به وکړي. اوس به داسې ګوته په زرا سره داسې ورواله. اوس دا چې وسته د په درې ټک نشان دی ویني دا ټک نشان نه کلیک دلته به چې کې او سنت ټو باک دا سنت ټو باک چې وای نو تاسو د تصویر شي نو دا ماستر شو دا نه مزیدار نه خبره ولای شم. دا نه چې نو دا تصویر ما هم ته برابر کوم. اوس پر شو دلته یو بل ټمپلیټ تا ټمپلیټ په هم راوخلو دلته دا ټمپلیټ به راوخلو دا ټمپلیټ سره به چک لګو دا ټمپلیټ ویني دا ټمپلیټ واسه برابر کو دا په فل سکرین ته وړم دلته به داسې کیږي فل سکرین کې بیا داسې ټیټ کې فل سکرین کې نه ټیټ کې دلته به لګ اف کې اوس به دا ټمپلیټ داسې کیس کې ترڅو دا ګوت په ذرا سره داسې کیږي دا جوړ شو. دا ټمپلیټ په هم دې سره ته ورسوي. دا ټمپلیټ به څه کې دا به تاسو ته وخلای دا بلګر څخه په اسانه سره څه کې هر یو ټمپلیټ ورته راغلی. دا ټمپلیټ په هم راوخلو دا ټمپلیټ به څه کې بلندینګ اپشن ته بلور شي بلند او دا مو وکړه بلندینګ اپشن کې مو وکړه دا همدا ټمپلیټ په بیا راوخلم یمونه لګ ساري بخنه کوښ غلطي کوښ نو دا به څه کې دا به کې بلندینګ اپشن ته ورشي بلندینګ کې به څه کې سکرین ته واو دا چې سکرین ته ول دا به سلیکټ کړه دا به داسې دلته دی داسې به ورور دا به دغه ته داسې ورور نن دې ته ورور دا به پرېږدي. اوس بل ټمپلیټ پر هم راوخلو ترڅو ویډیو هم نور ښایسته په جوړ شي. دا ټول ټمپلیټ په څه کې دا بلاګر کې فریته وي تاسو په اسانۍ سره د هر یو څه کې راخلای د بلندینګ اپشن ته لور شه د بلندینګ کې سکرین ته انتخاب کوي. اوس دا سلیکټ کې دا ورشي دا به پوزیټیو داسې جی کې دا ټمپلیټ چې کې ساوند می چې کې موډ کې یعنی چې چلان شي دا به هم موډ کې نو دا جوړ شي. اوس پروشه دلته دا ټمپلیټ جوړ کو. اوس ملګر بل ټمپلیټ هم راخلو بل ټمپلیټ په هم راخلو چې ترسم دا ټمپلیټ دا به چې کې فل سکرین ته وکړه دا ټمپلیټ په هم راوستو. اوس دا چې کې دا به هم دې سره ته ورسوي نن چې دې سره ته ورسوي. اوس بل ټمپلیټ وګورو ټمپلیټ چې کار کوي کنه دا به شو د ټمپلیټ نه تر او بل ټمپلیټ ته هغه تر اخلو.
نو راځو دوستانو یو ټمپلیټ ته د لیبل دی دا لیبل هم ورته راواخلو دلته لیبل دی په همدې طریقې سره دا لیبل څه دا به څه چې داسې لږ یې ګوته پرې سره داسې لږ دا به داسې ګوته پرې داسې ټیټ کړئ دا لیبل چې دا به داسې هلته ورسوه دا هم چې ورسوه اوس په چا کې یو شعر ته هغه شعر زه ورته ښکلم زه به همدارنګه هغه شعر چې کوي بیا به ساز کوي هغه شعر چې دی مو دلته بیا به ایډیټینګ کوي چې سره کوم ته باید ایډیټینګ وکړو په هغه شعر کې دلته یو شعر ده دغه شعر به دغه زه ورته ښکلم 14 دقیقه 14 سکنډه ده نو ملګرو دغه شعر چې دا شعر نه به کلیک وکړئ دا به چک کوئ دا به کې ضرور شي ایکسټرکټ اډیو دا ایکسټرکټ اډیو وینئ دا ایکسټرکټ اډیو په دنده چې کلیک وکړئ دا څه شي دا به یو ساوند بدل شي یعنی په زنګ بدل شي کس به نو دا وکړه دا په زنګ بدل شو اوس به دا اډیو چې دا اډیو به ډیلیټ کی هرې به ساوند پاتې شي نو دوستان دا هر یو د څومره اضافه دي په دنده چې کلیک وکړئ دلته به راشئ دغه کینچي نشان چې وایي د کسې کې ټرن رایټ اف د فلم دنده چې کلیک وکړئ دا به هم کاټ شي دا بل به هم چې کوي داسې کاټ کړئ دا هم چې کاټ شو نو اوس ویډیو جوړه ډېره بریده جوړه شوه او اوس دغه شعر چې دی دا شعر ته موږ ځنه بل ټمپلیټ ته دا ټمپلیټ هم ورته راغلو تر څو دغه ویډیو لره هم خپرېدلی شي تر څو مزیداره ولیدل شي دا ټمپلیټ خو نه کوي دا ټمپلیټ په ورته راواخلم زه تر څو ویډیو نوره هم ښایسته ولیدل شي دا ټمپلیټ به داسې ګاډ کړئ نو اوس پرې داسې دا چې داسې ستر کړئ اوس پرې روښی کې بلینډینګ اپشن کې به چک کړئ سکرین انتخاب کړئ دغه هم چې څنګه دا به چې اضافه ده نو دا به کینچي نشان ووایه دا رایټ دا به هم جوړ شي اوس بل ټمپلیټ کله ورک اوس پرې شو دلته به یو دغه شعر چې دا شعر به چک دا به ساز دا به جوړ کوم اوس دا شعر ته څه رقم ته وایي دا به بیا جوړ کوم شعر دی چې کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر ګوره کله کله د خپل مین ته د الفت په نظر ګوره دا زه خپل لیکم کله زه دا ویډیو لسکیپ کوم اوس پرې شو دغه شعر چې دا دغه ته زه کله کله دا شعر زه کوم دې ته زه کلر داسې لږ وینته انتخاب خپله کلر دا به بلاک کی دا چې بلاک شي اوس دلته به آوټلاین ته برشي آوټلاین کې دا فعال کی دا به چې کی دا به سیر کی تر څو ښکلی ولیدل شي نو دغه چې دا لږ غټ دی دغه اسم دغه زه دلته انیمیشن دا ورکوم چې تر څو ښکلی ولیدل شي دا داسې شو اوس آوټلاین کې چک کوم آوټلاین کې آوټ انیمیشن کې چک کوم دا به داسې شو دا به سلیکټ کوو اوس دغه به داسې دې سر ته ورسوو ملګرو را خپله هر یو تن کې ایډیټ کوي چې ایډیټ کې کوي دا کله کله چې دا کله کله چې وایي دغه زنده چکه دا کینچي نشان چې وایي دا د اخري دریم نشان سپیکټ وایي زه دا ویډیو لږ کوم زه دا ویډیو د شعر کې سازوم تاسو هم دې رقم ته بیا شعر جوړوئ ښه نو را به شي دا به چک کوي دغه شعر چې دا د شعر به چک کوي دا به په دغه لیکل دغه کوم چې وینئ دا لیکل به کلیک وکړئ دلته به روشئ دغه لیکل به چې د اردو دا به تاسو وایي دا ونه کړم چې دا اردو لیکل به چې دا پاوند په تاسو دغه په د انټرنیټ په ان کې په دا ځین په کلیک وکړئ نو تاسو به دغه اردو پاوند کې پیدا کوئ نو تر ډاونلوډ دې شي چې انټرنیټ مو ان کړئ نو دغه شعر دا مو ولیکل دا بل هم داسې کومه دا هم اردو ته راوړم نو په همدې طریقې سره تاسو هم اردو ته چک دا پاوند تر ډاونلوډ کړئ نو اوس داس ویډیو لسکیپ کوم
ملګرو دا یو شعر چې دا په دغه وضع کې داسې کېږي دوه ځایه داسې یادونه کېږي نو انسان نه یې مالک هغه ډوپلیکیټ کوئ کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر دا الفت په نظر چې دلته د مینې د خپل ملنګ ته د خپل ملنګ څه دا خالي دلته ډوپلیکیټ وایي د سار نه دا ډوپلیکیټ چې وایي دا دل ساعت راخلي ګوته په ذریعه سره د چې کوم دا به چې شو ساس شو جوړ شي دا دلته کسا کله کله خپل ملنګ ته د الفت دا خپل ملنګ چې دلته جوړ شي دا تکرار شو دا به دلته راوړي دا به داسې جوړ کې کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر ګوره دا الفت په نظر ګوره دا به دلته هم ډوپلیکیټ کې دا به هم ډوپلیکیټ کوي ملګرو نو دا چې دا به هم داسې ګوته په ذریعه سره د سهار ته راوړي نو دغه رقم ته هر یو شعر چې کوي او شعر جوړ شو ملګرو او تر څنګ یې چې کوي زما ټیک ټاک هم در سره فالو کوئ په ټیک ټاک هغه مې چې ده نادان هلک 7 دا مې یو زر نیم دی نو تاسو هم کولی شئ په دا کې را سره ملګري شئ نو زه نادان هلک لیکم دا نادان هلک 7 دا مې ولیکلو نو دا به هم چې دی ایمو ټیک ټاک دی په دا ټیک ټاک نه مې هم پیدا کولی شئ نو دا ټیک ټاک ته چې کوم زه دا ټیک ټاک لپاره هم یو خپله داسې انتخابوم چې بولد شي نو راځو دا هم چک کړه دغه ته لږ ور کوم دا کلر کوم دا سیر کوم دا به تیر کوم دا به خړ کوم کوزلون د بروش ما آوټلاین به ووایم آوټلاین به فعال کوم دا به تیر کوم نو دا تیر جوړ شو نو اوس دې ته چې کوم دا لږ داسې ورته په ذرا سره لږ کوم نو دا په خیر کې چې د انیمیشن به هم ورکو تر څو اسمه هم درک د یو دانش آوټلاین به در رقم تکو نو دا ما هم جوړ کوم نو ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو تر سره کتلی وي نو اوس دغه شعر خپله وګورئ چې څه رقم ته جوړ شو شعر دی چې کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر ګوره کله کله خپل ملنګ ته د الفت په نظر ګوره نو دغه دوستانو ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شي او تر څنګ یې یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړئ او نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره پاتې شئ د خدای په